السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو زده کوئ امازان. دوستانو په پراډکټ هانټینګ کریټیریا کوم چې د یو ای مارکیټ دپاره دی په هغه کې موږ یو ویډیو تاسو سره شیر کړی و او په هغه ویډیو کې موږ څه بیسک نالج تاسو سره شیر کړی و. د هماغې ویډیو په دوام سره به موږ په ننني ویډیو کې پراډکټ هانټینګ کریټیریا وایو خو د کوم مارکیټ دپاره د یو ای مارکیټ دپاره. صحیح ده. زه راځم دلته یو پراډکټ اوپن کول غواړم. یو پراډکټ اوپن کوم. دغه پراډکټ زه اوپن کوم. چې کله دا پراډکټ ما اوپن کې نو دې کې به زه اول به موږ په پراډکټ کې چې کله موږ پراډکټ هانټینګ کوو د یو ای مارکیټ دپاره په هغه کې به موږ بیسار ګورو. بیسار داسې شی بیسټ سیلر رینک په امیزان کې چې هر یو پراډکټ خرڅیږي نو هغه له امیزان یو نمبر ورکړي. څومره چې د یو پراډکټ خرڅلاو ډیر کیږي سیلینګ ډیر کیږي هماغومره امیزان هغه له ښه نمبر ورکړي. ښه نمبر په څه معنی؟ څومره چې د یو پراډکټ خرڅلاو ډیر کیږي امیزان هماغومره هغې ته کم نمبر ورکوي. هغه ته مطلب داسې ویلی شو چې څومره په امیزان کې یو شی ډیر خرڅیږي د هغه بیسار نمبر کم. تاسو سره زه دا یو اگزامپل شیر کوم. ګورئ په یو صنف کې چې کله یو محصل وي یا یو سټوډنټ وي یو متعلم وي نو هغه رول نمبر چې کله هغه څومره ډیر زیات مارکس واخلي څومره ډیرې زیاتې نمبرې اخلي هماغومره به هغه مطلب اول پوزیشن کې راځي. یو سټوډنټ دی یو محصل دی هغه ډیر مارکس اخیستی دي هغه اول نمره دی. نو ورپسې چې چا کمې نمبرې اخیستی دي هغه دویم نمره دی. همداسې پسې راځه. عیناً شکل امیزان هم دی چې څومره یو شخص خرڅلاو ډیر کیږي هماغومره امیزان هغه ته مطلب بیسار کم ورکوي. نو دې ځای پورې خو موږ پوه شو. دغه بیسار به موږ پیدا کوو څنګه؟ چې کله موږ پراډکټ اوپن کړو نو موږ به داسې لاندې راځو او دې ځای کې به موږ سره یا به یې پراډکټ ډیټیل لیکلی وي او یا به یې پراډکټ انفارمیشن لیکلی وي. تاسو زما کرسر ته متوجه شئ دوستانو. ګوره دې ځای کې ما ته چې راشم دلته یې لیکلی دی بیسټ سیلر رینک، بیا یې لیکلی دی یو ان کچن. د ده نه یو بله خبره معلومیږي، یو بله خبره هم تاسو سره شیر کوم چې د هرې کټګورۍ دپاره بیسار جدا وي. دې باندې خو پوه شو چې امیزان چې څومره مطلب د یو چا سیل ډیر کیږي هماغومره هغه ته امیزان کم بیسار ورکوي. خو یاد ساتئ چې د هر کټګورۍ دپاره جدا بیسار وي. ممکن یو بیسار په یو کټګورۍ کې موږ دپاره صحیح وي او په بله کټګورۍ کې زموږ دپاره صحیح نه وي. ګورئ بیسټ سیلر رینک یو خو په کمه کټګورۍ کې ان کچن کټګوري فرق کوي. نو تاسو خو په دې پوه شئ چې دا بیسټ سیلر رینک په کنسپټ پوه شئ او په دې باندې پوه شئ چې دا به موږ پیدا کوو د کوم ځای نه په کومه طریقه به پیدا کوو. اوس موږ سره بیسار څومره صحیح دی؟ د بیسار یو نه واخله تر 1500 پورې دا موږ سره صحیح بیسار دی. موږ به په یو اس ای کې ډیر بیسار ورکوو خو دا مارکیټ موږ سره وړوکی دی. نو دلته یو نه واخله تر 1500 پورې موږ سره ښه بیسار دی. تاسو 3000 پورې هم ورکولی شئ. قرآن ټکی نه دی، دا ستاسو اکسپیرینس پورې ده چې څومره ستاسو اکسپیرینس کېږي نو تاسو ته به بیا اندازه لګېږي چې ما دپاره اوس څومره بیسار پکار. صحیح. دې ځای پورې خو تاسو پوه شئ. بل چې موږ سره دې کې دی موږ به ریټینګ ته ګورو. ریټینګ به موږ سره کم سے کم 4. ریټینګ چې شته وایي ګوره دلته کې ما سره دا سټار دی ګوره نو 3.9 آوټ آف 15 دا کم سټار چې دی دې ته ریټینګ وایي.
نو دا موږ سره 15 دی. که یو چا ته څوک 5 سټار ورکوي معنا دا ده چې دی نه مشتریان 100% راځي 5 سټار. نو پسراتیش څومره چې کمیږي دغه سټیسفای کمیږي هغومره کم سټار ورکوي خو یو نه کمیدی نشي. نو دا موږ سره دې ته ریټینګ وایي. او څنګه چې ورسره دا مې هم درته ویل چې ریټینګ دغه سټار ته وایي، څنګه چې دغه دی دې ته بیا ریویو وایي. ښه ریویو څه ته وایي؟ تاسو ته زه دا په ډېر ساده الفاظو کې ایکسپلین کوم. ریویو سمپلی کمنټس ته وایي. د کسټمر ویو ته وایي چې کله یو کسټمر یو پراډکټ اخلي نو د هغه پراډکټ باره کې کسټمر خپل یو نظر ورکړي. ګوره دلته ما اوپن کړی ده، ګوره خلکو پرې مختلف کمنټونه کړي. څوک وایي دا پراډکټ ښه دی، څوک وایي ښه نه دی. دا هر چا خپله خوښه ده، مختلف قسمه نظریات پرې خلک ورکوي. نو دغې ته ګوره ریویوز وایي. ښه نو اوس به موږ سره دا ریټینګ څومره ښه وي؟ ریټینګ چې موږ سره 4 وي، د 4 نه باید کم ریټینګ موږ سره نه وي. او ریویو هم درته ویلی چې دې باندې چې کوم خلکو کمنټس کړي یا خپل نظریات یې پرې ورکړي. ښه نو چون ویډیوز مانه اوږد نشي، نیکسټ چې کوم کریټیریا ده هغه به په بل ویډیو کې تاسو سره زه ایکسپلین کوم.